انسانان واړه د یو کاله کوړمله انسانان واړه د یو کاله کوړمله غټ او کچ زمونږ د ذهن پیداوار دی ډېره او دا چې څومره ناپوهي پسماندګي ده بل څوک نه دي دا نظام ذمہوار ډېر ګرانو کتونکو په پروګرام ادبي کاروان کې درته هرکلی وایم په ننني پروګرام کې د پښتو یو چاپ کتاب باندې د تذکرې سره سره د سیمې د ولسي او نومیالي شاعر سره ناسته هم لرو نننی کتاب د پروفیسر ډاکټر بدرالحکیم حکیمزي صاحب تصنیف دی چې د پښتونخوا لنډه مطالعه په نوم نومیږي کتاب په اصل کې د بدرالحکیم حکیمزي صاحب د هغه لیکچرونو سلسله ده کم چې ښاغلي په باچا خان پوهنتون کې زده کوونکو ته کړي دي دا لیکچرې ځوان لیکوال سجاد ژوندون په زیار راټول شوي دي په کتاب کې پروفیسر بدرالحکیم حکیمزي صاحب د پښتونخوا په جغرافیه لنډ تاریخ معیشت تهذیب او تمدن په پښتونخوا کې ویل کېدونکو ژبو او اوسیدونکو قامونو په هکله څېړنیز بحث کړی دی دا کتاب تاسو د پښتونخوا د هر کتابتون نه د هر غټ کتابتون نه اخیستی شئ دا په کتاب تبصره اوس راځو د نن میلمه پله د نن میلمه زمونږ سره ولسي شاعر میا حسن حسن صاحب دی څوک چې تاسو ټول ښه پیژنئ ډېر مقبول شاعر دی او خلک ډېر په مینه اوري نن موږ غواړو چې د میا حسن صاحب سره ستاسو پیژنګلو وشي او د هغوی نه د هغوی تازه کلامونه واورو خلک وایي چې بوډا شوې زه وایم نه مور په مینه د دنیا شوې زه وایم نه او شپېته کاله عمر ټول دې پکې تېر کو شپېته کاله عمر ټول دې پکې تېر او پکې مرګ ته اوس رضا شوې زه وایم نه بالکل بلډ پریشر مې های کېږي دا څه چل دی بلډ پریشر مې های کېږي دا څه چل دی او په ګولو هم نه کمیږي دا څه چل دی او د کمزوري په نرۍ خبره خېږي او زورورو ته غورځېږي دا څه چل دی دا یوه هایکو ده خوله مې شرمېږي زه ویلی نه شم خو ته په خپله ځان ته دا ووایه د کریړو وي ځان خپل کدوړي دا یو غزل دی تاسو ته دې ډالګي وایي خوانه مې لاړه یاران ښکلي ښکلي خوانه مې لاړه یاران ښکلي ښکلي او شولو پې جوړ د خاورو څلي څلي او تلی یاران به بیا پیدا نه کړم تلی یاران به بیا پیدا نه کړم که پسې وګرځم په کلي کلي او ناڅاپه غږ د چا د مرګ مې وجني سراج صاحب د چا د مرګ مې وجني ما ته په غوږ کې وایي غلي غلي او زړګیه هسې انتظار مه کوه انتظار مه کوه نه دي راغلي واپس تلی تلی زړګیه هسې انتظار مه کوه نه دي راغلي واپس تلی تلی او څوک په انسان د ګل گزار نه کوي څوک په انسان د ګل گزار نه کوي څوک په ګولو باندې ولي او لګي په مخ د قسمتدارو سکا د قسمتدارو سکا که په پاستر باندې پلی لګي په مخ د قسمتدارو سکا که په پاستر باندې پلی او داسې یاران زه میا حسن نه ساتم سراج صاحب داسې یاران زه میا حسن نه ساتم چې په تکلیف کې رانه زغلي داسې یاران زه میا حسن نه ساتم چې په تکلیف کې رانه زغلي ډېر ښایسته ډېر مزیدار ګرانو مینوالو تاسو په ننني پروګرام کې د پروفیسر ډاکټر بدرالحکیم د کتاب باندې لنډه پیژنګلو هم واورېده او ورسره د میا حسن صاحب شاعري مو هم واورېده تر بل پروګرامه پورې درنه اجازت غواړم د الله په امان